زموږ په دې وطن کې ډېر کاروباریان شته دا په دې ښار کې ګرځي په مجبوره سړي پسې دا په دې ښار کې ګرځي په شریفه سړي پسې دا په دې ښار کې ګرځي په یو غریب سړي پسې او کمزوري سړي پسې او په مهاجر پسې ګرځي څنګه ګرځي هغه لک روپۍ پکار دی یو ایمرجنسي ده ډېر مشکل دی لک روپۍ پیدا کېږي نه قرار دی راشي ورته ووایي یاره دغه موټرسایکل دی دغه مطلب زه در باندې خرڅ کړم په پورې له ما رانیسه ورسه بیا ته یو ځای خرڅ کړه بس قراره ولاړ شي د 1 لک روپۍ موټرسایکل دی په 1.5 لک روپۍ ور باندې خرڅ کړي ما ته یو سړي ویلي مولوي صاحب د 6 دانې موټرسایکلانو د دې 6 دانو موټرسایکلانو زما په خیال سره څو 10 لک روپۍ راسه واخیستې نو ده خو ورته ویل چې دا موټرسایکل دی په لک روپۍ دی زه پر تا په 1.5 لک روپۍ په پور خرڅوم چې ورباندې خرڅ یې کړي د هغه روپۍ په کار دي بېرته ودته وایي دا موټرسایکل له ما رانیسه هغه ورته 50,000 درڅه اخلي اوس وې یوه 100,000 ورباندې وګټلې چې د 80 او د 100 په مابین کې بیا راولاړ شو په پور ورباندې خرڅ کړي 50 نور ورباندې وګټلې بیا راولاړ شو بېرته هغه دی تقریبا 80 روپۍ ارزانه جنرالي وي هغه پیسې بیا وړي د موټرسایکل خپل کړي یا خو داسې شته په دې بازار کې دا صوفیان دا بیا راولاړ شي وایي زه په خپله نه رانسم خپل یو سړی بازار ته راجوه کړی دی وایي زه به موټرسایکل پر خرڅوم موټر پر خرڅوم خپل سړی ورور دی منشي دی هغه یې هلته کښېنولی یو ورسه پر ده یې خرڅ کړه پر هغه چې خرڅ کوي بس هغه یې بېرته دله راوړي پر ده یې پسې خرڅ کړي ګرد معامله یوه ده دا سودي معامله ده دا یو حیله ده بهانه ده چې د کاروباریانو سودخورو زامنو د جهنمیانو زامنو جوړه کړې ده اوس ولې اوس چې دلته ته دا موټرسایکل رانیوي په 1.5 لک یا موټر هر شی چې دی بیا بېرته دا سړی موټرسایکل یې په 80,000 خرڅ کوي اوس د دې سړي چې اول وار یې موټرسایکل ورباندې خرڅ کړی و په 1.5 لک د هغه ټیم پرس ورلې زما پیسې هغه پیسې خو زه نه لرم ول راسه بل موټرسایکل در باندې خرڅ کړه بل موټرسایکل ور باندې خرڅ کوي هغه بل یې کښېنولی دی هغه یې بېرته بیا په 80,000 جنراني ولې اوس هغه پیسې موټرسایکل والا ته ورکړي هغه راوړي نغدې ودې ته ورکړي صحیح سلو په بل خدای پورې وړی سو نو جي هغه پیمنټ چې کوم بلل کېږي عزتمن سړی شریفه سړی پلاردار سړی کمزوری سړی د بازار څخه بیګانه سړی ناولده سړی کډې ته لویږي اخر دا سړی بیا ول راشي دا چا پور ورکړی دی دا زما روپۍ دی دا کور به راخالي کوي صحیح سلو دا دکان به راخالي کوي دا موټر به را پرېږدي په اخر کې ورته وایي دا لور به راکوي په اخر کې ورته وایي ښځې دې راوباسه دا رقم یو سړی و هغه ورته ویل دا ښځې دې راوباسه هغه غریب و غیرتمن ولته ما ته در سبا پر ټیم راکړه د سبا پر چې ټیم ورکړه بیا ټیم سره وشول راسه پلاني ځای چې رالو بیا ورته وویل ول تا خو پر ما پیسې باندې دي ول و پیسې در باندې دي ول عزت په دې نه را باندې ول یا عزت په نه در باندې ول تا پروند ول تا ښځه در سبا یې راوباسه هغه ول نو پیسې در باندې دي بیا د خیر سره شایسته امریکن ته بنچ پر راوښله پر دا ځای ور باندې ووښتي قریبانی ول شهید دی ملایان وای مردار قریبانی ویل شهید دی او شتنې کوي کالی سره پټ وکړه څنګه ورسره وکړو ملایان ول یا دا مردار دی دا هغه سړی و چې د چا د کور پر عزت حمله وکړله دا سبا کور ته راوښتی جنای راوړل خپل هغه لغړیانې راوستل کور ته وراړول کې زوی په لاس ورغلی کې مور که لور که کور دا یې بېوله دا نو غیرتمن غریب ورباندې پېښ شولو ول ستا پر ما پور باندې دا یې زه ستا نور پور وړي که څوم دا ناجایزه کار دی څوک مطلب پر داسې معامله څوک ولي خو داسې کسان په دې ښار کې شته علیحده ګرځي داسې به دې ذلیله کې سپی کې داسې به دې رسوا کې در په دره به دې کې د الله رسول فرمایي پر داسې خلکو الله رب العزت فیصله د ذلت کړې ده د ذلت ته به مولوي صاحب ذلت نو کومه دی ښایسته موټر ورسره دی ښایسته فارم هاوس لري ښایسته کور لري ښایسته اولاد لري و منم کور لري خو په کور کې په مچ کې چې کم قیدیان ناست دي هغه دومره پریشانه نه دي لکه دی چې په خپل شیرین کور کې دی بیا چې دا ته اولاد لري دا اولاد دی پلار ته د سپیک په نظر باندې نه ګوري او بیا چې تا دا خیال دی خورا زورور سیرلیان هر ورځ علالوي دا چې ماښام پرې وځي لس ګولۍ د ډپریشن راواخله د پریشانۍ راواخله د ټینشن دا وخوري بیا مردار سي بیا سبا غرمې له راپورته کېږي دا الله د الله رسول فرمایي الله به ذلت ور باندې مسلط کړي پر داسې خلکو باندې دا د هغه غریب د مجبورۍ ستا ډېره غلطه فایده واخیستله دا په دې ښار کې پیمنټیان شته ډېر خلک یې ذلیل کو تباه کو برباد یې کړلو خیال کوئ ګورئ موټرسایکل مه اخله که ته یو کال بعد ځان ذلیله کوې تباه کوې خوروې نن لا ورته ورته روپۍ لرم نه غلام به دې سم مزدور به دې سمه
ستا سره په کور کې ستا کور در جارو کوم په ما شي پر کېږي نه پر داغت ځای باندې جام که پر داغت ځای کې وشتلې هم د خوښه ده کې پرېښول هم د خوښه ده او که ته راولاړ شې سود کوې الله پاک وعده کړې ده چې سودخوره به زه تباه کوم الله وعده کړې ده چې سودخوره به آخر پای قلت ته رسېږي غریب کمزوری بېوسه کېږي به دا الله وعده کړې ده د الله رسول وعده کړې ده چې داسې کسانو به الله ذلت مسلط کوي نو خوښه دې خپله ده ولې ځان ودې ته ورکوې مه کوئ اجانو ملکانو خانانو داسې لوبې مه کوئ د خلکو د عزت سره که نن ته د خپل پوروړي عزت په عزت کولی شې الله پاک به تا په دنیا او په آخرت کې ذلیله کړي الله به دې په دنیا او په آخرت کې بې عزته کړي مه کوئ د خلکو د غریبۍ او د شرافت او د کمزورۍ څه فایدې مه اخلئ مه کوئ ظلم مه کوئ ستا په دې ښار کې ډېر خلک شته زه یې څو د فلاني حاجي صاحب او د فلاني حاجي صاحب بیا ناستې تسبیح ماړئ تر داسې ملکانو خانانو تر داسو کاروباریانو هغه لیوني سپینې دي په دا ښار کې چې هغه ډېر پربې دي و به دې داړي ولاړ سه هسپتال یې ستن ولګوه دا سړی ستا د عزت لیوه دی تا عزت نه پرېږدي ستا ناموس نه پرېږدي ستا لور نه پرېږدي ستا خور نه پرېږدي ستا ښځه نه پرېږدي تر داسې خلکو چې ژوندي دي تر دې هغه لیوني سپي ډېر ښه دي صحیح ده یو کار خو به په پرایي یو کار خو به سړی ځینې واخلي انو راولاړ شي ورور تباه یې کې برباد یې بهتر په درې کې عزتمن خلک په دا ښار کې دا ډېر شته چې وګرځي په هر وطن کې په هر علاقه کې شته الله دې مو وساتي الله دې داسې مجبورۍ وساتي بیا دې الله پاک موږ ته توفیق نه راکړي چې موږ د چا کورونه ور خراب کړو الله دې موږ ته توفیق نه راکړي چې موږ چاته کور د بې عزتۍ په بانه ورکوو د بې عزتۍ په نامه یې ورکوو د بې عزتۍ دپاره ورکوو اول وار ورور لاس در باندې تیر کې هېڅ پروا نه لري زه خو دې نه یم خوړلی ستا ملک یم ستا خان یم ستا مشر یم ستا پلار زما ډېر یارو ستا مشر ورور زما ډېر یارو خدای دې پر ورحمېږي موږ به په فلاني ځای کې چقه سره کوله موږ به پتې کولې موږ به ورکې کولې ډېر پر ما ګرانې مه پریشانه کېږه هغه ډېر خوشحاله شي راشي مور ته ووایي وایي هغه فلانی سپی نه دی ازموږ کله چې به راتلي ډوډیانې خوړلې هغه زما سره دونه احسان وکړي هغه هم قرآن پورته کړي سر لڅ کړي خدای دې مه خرابوه هغه نه د خبره چې دې سړي ستا کور په دغه ورځ در خراب کړي اوس په دې خبرو نه بې کوو زار به خورو خودکشي به کوو د چا بې عزتي به نه کوو د چا کور به نور خرابوو د چا تباهي به نه غواړو د چا بربادي به نه غواړو صحیح سلو الله دې مو وساتي او که موږ ته الله توفیق راکړي زه چاته قرض ورکړم په ښه نیت یې الله را نصیب کړي و داسې غریب دې بیا الله پر موږ پېښ کړي سبا یې بېرته راوړي هم الله دې مو وساتي الله دې مو پرده وکړي